ته سبا راځې خو صبر وکړه. ما خو تا ته ووایي چې صبر وکړه، بیا به خفه بیا به وایي چې ما سره میلاو نه شوه یا دوکې را سره وکړه. ستا په زړه کې به دا شکونه ضرور راځي، ستا ما ته پته لګي. صبر وکړه. ما خو تا ته ووایي چې لږې موقع ته ګوره وي د صبر کا پل میټه ہوتا ہے، د صبر میوه خوږه وي. چې ته څومره بې صبري کېږي که نه نو بیا مشکل ده. څه ووایم تا ته ما ووایي چې لکه ستاسو کور ته ما ته وایي چې کوم ځای کې تا یاد کړو؟ رینګ روډ. ګوره رینګ روډ ته چې څنګه ورسې که نه پتنګ چوک ته پوسټ به وکړې. پتنګ چوک ته مخامخ لار وتې ده افغان کالونۍ ته. افغان کالونۍ ته ګوره د سپین جومات ته پوسټ به وکړې. سپین جومات چې کله سپین جومات ته راورسې که نه نو هلته بیا 11 نمبر ګلۍ ته پوسټ وکړي. نو د سپین جومات نه 11 نمبر ګلۍ تقریبا 9 کیلومیټر لرې ده. چې 9 کیلومیټر نه چې ساک ته پرې وځي نو زمونږ داسې کوڅه ده چې هغې طرف ته وځي نو سړک دی لکه ګنډو نه وي او چې دې طرف ته